په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ورسره یې د اوسپنې پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وای خوري سوچه صاحب دی سترګې سري دي سوچه صاحب دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دیني سوچه صاحب چې وی او سورنک لاړو قلندر درنه بېنوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بېنوا خدای ته وګوره غاټ سنډا بی ذاتي عمره غټ بی چمټه به ورسره یې صاحبه خدای ته وګورئ ای بدبخت قوم ای بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته اماده کې چې په تیاره درته میلاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه ای بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نوره لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې ته بې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2-3 دې ویلي دي ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر به کار نه کېږي چې بل ته یې نکاح کړي او وی چې جي دا خو ډېره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څه زه څه وی څه ګنجایش به ونه شي مال بلکل نه کېږي وی چرته یو ګوټ کې څه پیدا کا ما وی چې بلکل نشته لاړو صاحبه لوی سړي ته ورغی او چې تلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنی پخوي پېژنئ غوړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې فجي دا مې راوړي دي ښه ډېره ښه چای اوس سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی وی چې یو مسله پېښه ده وی څه وی داسې ښځې ته مې په غصه کې وویل چې 1-2-3 دا ټکي م یاد لرئ بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غصه کې مې ووایي چې 1-2-3 نو په ایمان یې وایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غصه کې نه خو غصه یې نو پرېږدي که په غصه کې وی جي داسې د 1-2-3 مې پوه نه وم او بلکل غصه کې وم او مضموم م کار نه کړو نو ورته وایي چې کل تو وطامینا کل وطامینا سبا بیا صاحب روغنی څه چې دا دغه یې وړې کتلمې او یو یې مړې د لاورینه خوشبویدارې او مزېدارې دیکھو وګورئ د ښار خلک یې منواڼې ګڼې نه الواخور لاوری دی الوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا تا تو 10 کے لاوری دی دکان سے سویلے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سهار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړي دا پوړی او کتلمې ته خورې او که زه ما خو که په دې 15 کاله کې م خوړلي زهر به مې خوړلی بیا یې صاحبه یوړې ورته وایي چې دې ته اوس ګوره
गल नू गोल मगोल रखसी किसी नू कह नहीं ते राती जाके अपनी रन नू कह के तने मनु कबूल की तो है वो कहती हाँ तू कह के मैंने भी तनु कबूल की तो है तब बस निकाह हो जैसी खुद दूसरे मुल्ला को ना पूछिए जालिम ने मुल्ला तबाह कर छोड़ ते हफ्ते विच कदी कदी थे आया कर आगख पे पर वही तेरे जत तो कुर्बान जावा मेरा तो बेड़ा गर्क आया इन मलवाने ने और बिजली घर के मुला ने भी मनु तबाह कीता है उन्हें भी गर्क कीता है कि बिल्कुल रवा नहीं होंगी वर्ते हुई जी बिजली घर मुला नु छोड़ो बड़ा जालिम आदमी है इथे कदी कदी आया था कि गल नू गोल मगोल रख के माता गो रही चाचे मल को खड़ो खुदा दी की चवाद मगी मलकताओ माओ खड़ो जमा उस्ता को देड़ा तबाशवा गटुए दे अंबर सरो में खुलाया चो दा वनडे और माल जो बने द पाकिस्तान तुम खुरी कले द तंगो पेंसो फैशनी कले द अर्तो पेंसो फैशनी म्याश के वाला लफ्ज जोड़े बदलावा और आ बदलावा और दा दोन दोड़ाए बड़ींबे और हरिंबे उसको गो रही द तंगो पेंसो फैशन नूगत कमीज पो वाला क्या हो तंगी पेंसी और द दिया चादर है होगो द चपलार रवानी दाद دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په د الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته وویل وکته خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وګوره شرمېدل یا قومه شرمېدلو شرمېدل د دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تارونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي شرمې دلو تاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک اوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بې غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه کایم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مونږ تبا ژوندي مونږ تبا ودونه مم تبا مړی مم تبا زندگی مو ټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي صاحب هوبل ډونګي دي او کړنګ کړنګ چې هلکه ولې خدای دې قرآن کې پلاني واده له تلي چې څه بلای پکې اچولی و چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب لاور واده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه 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 دا سی بارې د دروازې دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنگخانه نه منم اولیاء منم اولیاء دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو
مړی بخلې کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجی بوزي ورته غږوي دیکھو وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړی او باجی او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمېدل اوس زمونږه پتا په دې ډول ناصر خان کیسټ هاؤس بیرن کچرے گیٹ اشرف روڈ د فقیر خان سره بگیٹ کے د ناصر خان دکان خو دغه نه یری نو یو سړیو خپنه شي یو سړیو خزه ته ډیره یریدا او یو سړیو خزه ته اډو یریدا وی چاله کدا تاسو چل کړي ده تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اډو یریږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ترالم لومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغه میو ناری کا مو چړ راوغستو یو سو چړې مې پیشو وای چومه والا خزي مې چوکته چوت بیړل تباش دا خو ډېر ظالم هغه مې چې خزه یریدلې ده ننم یری د لاله تو سے چل کړي چې دم بیګاله پیشو بوتلې ده دم بیګاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تاسو کو به خزم سمې وانی کړ وای چې نه راسز مکه لمم ټاپ ورکول زمکه لم ولټا پر کول مال په مونږ کوئی سمراګ دای دا باندې سونه خدایم خوار نه کدا مونږ لگا د ټیمانو سيزونه ګرځوي هغه څورته وي دې څه شیونه پیدا کړی د ټیم ځان بچکی او مونږ وهي نو مال دا خزم سمې وه لناس زمکه لم ټاپ پر کول نو دې ته به هدایت شوي کنه چې دا صنف نازک دی چې ډېری او نه وهي په اخبار کې مې فوټو لیدو نو یو داسې پوره دغه غونډه ده مخکې چې روان دا به هم د چا تلخظ یې کړه دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړه زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیک کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړم نو دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم موت کا ایک دن معین ہے
नींद क्यों रातों भर नहीं आती। हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बरसरेदार कहेंगे। زما مرګري وی الیکشن را روان دي خزي مزي ما زخواډو الیکشن ته ودرېږم او کو ودرېږم د پلیتی په ووټ زمنبر کېږم نه زما د غپلار دی په قبر کې بیړه تباشي چې د کنجري په ووټ به زمنبر کې دا منبران چې دا نن ته باکه وته او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ منبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو نه مانه بار نه راوځي بابا خزی سړی پیشو دننه کړه میاو 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 د چاړه راواغست غټ چې پیشو یې وواله خزی ورته ویلې پدر خانګل وی ایتر نکو او مردن گربه بی اول است وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د ړومبی شپې کار دی د باګرو دلت ما په ړومبی شپه پېژندلې تما په ړومبی شپه نو مونږه په ړومبی شپه پېژندلي ځکه رانه سړکو ته راووتې خزی سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چل هلک نه جیتا وکیل جیتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور نه جیتا داسې ده ښه زه د لاډ میکال اجازت کړی په ضمانت یې پرېږدي د کوم ملک چې داسې دوس قانون خزی سره سړی ونیسه خزی سره سړی ونیسه او دې میدان ته راوباسم کنینګم پارک د چې راځئ تماشا وکړئ ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته او بیا جلات ته وایم چې ویوا په دا دوبر باندې او اتیا دورې په دا ډاکخانه لګاو کوم که تاسو زمانه شراب وسکل زما په مخ ته کوي مجال خزو ته اعلان کو چې کله ووتئ نو پوزه در نه پرې کوم او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوس پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه که دوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجراګانو راج دی هغه یو 4-5 اجراګانو خپلو کې وی دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلا وکړو په لاره کې ناست دي 4 په جوارو کې پټ ناست دي او یو اجرا چې دی اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پې راغلی دی نو د اجرا ورته وایي چې کولال ماما هغه ویل ویل مونږ غلیو لار شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا چې وایي دا خو اجرا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیه خرڅېږي دومره شته که نه هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل کو اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل کو دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې کوکړې وګورئ که نه
او تړاک شي د دې غوږ دا تیس کوي چې دا زی څنګه په لاره سم چې دا غوږ 3 ورځې سوځي دې مانه بیا کوټ کینلار شي نظام پکار کلالو کته چې دا خو اجرا ده الغلی لار شو کې ویلو درګه چې لخت ور سره و چې 100 لخت و کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکوي خور را پاسي وی پیجن نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابی کا شراب کی سترګې نه سوځي غل کا غلا کی سترګې نه سوځي زناکار کا زنا کی سترګې نه سوځي جوارګر کا جواری کی سترګې نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګې نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وې خزه الکانو رونی وې نه مال خزه کالکانو رونی وې خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اته تاسو خیال وکړئ کنه نه دا سپېګنی چې پټی کړیو کله داسې کېیو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چلتا خرايمه کا خرا باندې پیښ شي دا کنجر یو پدیتی سم خزه بار ګرځي په کوزو کې یا په بازارونو کې د اختر پشپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسي ویل که زمونږ د ملک چې او چې غاګو کې پولیس تبوي چاله دي د ارامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه شریف خزه دی ته وي نو بیا ټول ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو بچي دا اورا ټټو نه کوي ماما دا بوډاګه خون بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور او شرمې ورس بیرته به نور شرمې تاسو خیال راکړئ قرآن سره به څه کوئ تاسو د ښځې د باچایۍ ولې خلاف یې موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو موږ خو وایو قرآن سره به څه چل کوئ آخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي د ملک نه جنازه او باسۍ ختمې کوي چې قصه اخلاص ہے قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي ہر مطلق جاری کی گی پخپل اطلاق باندھے وقرنا فی بیوتکنا قطعی آرڈر دے کرنا فی بیوتکنا خزب پکور کی کینی بار بنوز دسر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سره بچکه خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب به پسري جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله تر خپو پورې یو وخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره بچکه قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي 2 روپۍ ورکړي دغه لم ساتلې چې دا مردار کونی به بخي یعنی یو ځل طلاق قرآن ته په ژوند نږدې نه راځي قرآن ورته د ناول عمره معزز کتاب هم نه ښکاري او هغه پلیت مردار شو مال و دولت ور سره ډیر دی او مليان او طالبان راوست
الا ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک وکړي دا بخلې کی خیر قرآن سره به څه چل کوای خو دا ملک خو به خدای نور شرمای دا به نور رسوا کی تانو تم وګوراو لونو تم وګوراو میندو تم وګورا دالک پلار تم وګوراو د جنای پلار د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشې ور سره کینی ډولای بنه درک وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کوتک راغستې زه تنګم دې خزونه زه مزرا کرا یو ناسته مولا صاحب زوی لمه په ډېرې خواره واده کړې او ویوال زه ډېر شکر هم ته پې ګډې دې ته پې ګډې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ما ته معلوم دی پلارم ګیره شو کوي زوی مې رانه ښځې بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا څه کول د زوی په واده ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي ته غویمه نه وي نن سبا خو آسان چل دا لاسه کې که ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه شي اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لاړشه 300 روپۍ ورکا کور ته راوړو 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړه په 300 دی راوړې ده او 900 ته جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لور تاسو خیال را دلته د ګردی غوث نسې ده نو هغه د دوړ لاسونو کې مرزان نیو دنګیا خزرا شي وې دلته د ګردی غوث نسې ده ماشوم می دمول لراوستي چا چرته ده مال تروړو د ګردی غوث نسې خود دلته نشته د آدم علی السلام نسې شته د پیغمبر نسې قدمه په ماشوم و یا چرته ده مال زېما کړ ستا په دې ملک پرنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو ز خپل زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوښ دي د ژوندونه می مړی خوښ ژوندۍ ورکوا او چې ورنږدې شي ډیران دې سبوی بتی درش خبره ده د شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تورشم پکې استاد غلې کې تاسو خیال را چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې سه بدالکان دي او مشتنديان دي او دا کټي پناست دي او غړکړي او سینګار کړي خوځي دي سم دلته راشه دا واخله او خوره دلته راشه دا شیخ ته مسکه روان دی شیخ نه ورپسې ده شیخ کوزړای په سر کړی ده شیخ نه پسې دکانداران आवाजونه دا دغه پوسټر کړو سره بوسته کې کته خو باندې کلم دي کته زندرو خونه اندازه کوي دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دی خو وګوره دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوس هم کړی قرآن
قانون څه دی چا دیریلا یا د چا بزرگ قبر ته ورشي نو ته به څه کې دا تپوس هم قانون نه کړي خو نه وی خورې ولې دا ګوډه ګوډه کې وی شاله شو دا زړې زړې وی نوې زیارت ته سبا نه بل ناریتوا بس پالته دې تلدي او ټول باد بدل خوصو کوم بیا دغه منجورانو دشمنی بسو کوي اجل ته دې ته سوچ کوي د معتبرو خزه په یو رنگ کې تباد کلبونه سینماګانې بلوپرنټونه ویسیارونه او د غریبانو خزه په بل رنگ کې تباد تاسو ته دا خزه نه وي چې ته شیخې خزه د زوی واده دی د خیال بکوا ا بوډای درته څو زه جمعه کې شیخي کوا وای درته کنه زما دا یو زوی دی زما کارمانو نو بس ما زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډول کې تکي دغه زړه دا بیا چې زوی کور ته راشي نو خزه جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما خزه ما دې دپاره کړي چې طالب جاروګانې وهي نو زه یې لرې ته واده وکړه او ډېر په ګډېدو مې ورته وګوره چې دا ویښتې راله شکولي نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بري دا خو یې درنه ویښته شکولي چې خپو کې دې پړي واچي او په سپو پورې دې وتړي ته چې ګډېدې ما نه دې تپوس کړی وزړې مردارې تا چې ډولکی ته بنگڑے اچولې ما نه دې تپوس کړی جب دی رنج بتانے تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې ښځې یو ښځه وه چې واده شوه د مېړه پوزه یې نه وه ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړې هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګوو که خیال مو کې د ربړ پوزې هم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي فرشي دې دغه کې تپوس وکړي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دکانونو کې لږ وګرځئ د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره تاسو په شرمونو شرمېږئ بې حیا او بې غیرتو ورشي دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ بنین مې اغستو یو دکان صوفي غوندې ومای چې دا ښه سړی یو شي ته مې لاس وویل مالک یې من خو سات څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم وشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشې تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازې چې زړې زړې به تاسو طلاقئ اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تللي دي هغې وي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چا پاتې څه دي بیړه یې غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب ته لاړ شئ او جواری وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلئ او راشئ وایي چې دفع کرت زیارت دیں گے انڈیا کے لیے طوطا دبایا تاسو څه دین ایمان
تاسو چې لکه داسې مولا پسې مونږ آو جی یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تللی مالنا کشمیر ته تللی ته مال نه تللی وی ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تللی مال خو نه تللی مال ته تللی وی نه زم نه تللی نو مال د بے غیرته قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وی نه مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړ مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینه خدا تباہ کړ سانے سنے کہ بجلیگر ملا جران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مالے میری رنتے کو بڈی رن نے کینچی کر کے ان کے کرسی اس تو بعد کینچی کر کے کرسی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار اے میری نورے بھی دیکھ فوٹو تداسی گوری چپکی ٹیلیویژن شتا کا نشتا ٹیلیویژن ننداغا چاپ کورنو کے دے چپے میراد کے امامت کوي پخلوتونو کے خلق لا سنا سپوي انشاءاللہ دام خدای سره وعده ده چې زه ژوندیم زما کور ته به په دروغم ټلویزیون نه راننوځي ټلویزیون دغه وګورئ مستقله سینما ده بایسکوپ ده دغه وګورئ بیا جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو یو کیسه کیږي لیدل هم ده چا کره چې ټي وي دی لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي چا کره چې نشته لاس اوچت کوي ما ته وګوره یو خبره بیړه ته راغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتی نو خزم ورته ناستی جنکایم ورته ناستی یو خو د عمران خان دغه یې کنه هغه د چا جنکای راځي دسخط اغستوله اجینای ولا د چا راغلی و دسخط اغستوله دا جنکای ورته د چا ناستی په سټیډیم کې د دې د سټ په وختو د درېمې تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ تناستی راغه سټ نه یو وختاله ټول مرز به پیزي دا هغه د ټاک د لګان ماوی دا پهلوانانو ته خزه ناستی نو چې دې پهلوان ته هغه سنډا ته وګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلاره کور دې وران دا سمګی لدی ور کړم سړی خو دغه دی وا دغه سي شرمېدلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاري شي کتاب کتوله الا هغه جدا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښوي ناغجی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شو اوس پیمانه د غیب علم سورې کم دې وته پتانا کو سټکوري شیدا خزه پوي کوي وبي خموزه کې په بوت روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزي په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرته دا کور والا خو کې بعد لګه پابو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان په ناشتي
الته موټر خراب ما وی راشه د زیارت وکا چې پیور خورالم کنه لکان پناستي جنکه استری کی زیارت ته واخلا 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 خوره واخلا 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 خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دله دا کوم بازار دی کوچی بازار مینا بازار کما کپڑا راوالم درته خوره وای ماوالا کپڑا ماوالا پوس پرے کرو ماوالا ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی دې د پاره دیخوا وګوره مولانا فضل الرحمن صاحب تویم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې به هم دغه خره دقت به بدلی شي په بل روپ کې براشي د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي اوس محرم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولې دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تږي شهیدان شي دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولې دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګې پیدا کا چې حسنین تږي شهیدان شي دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدا د کولالانو اوریدلی په هغه ورځ د کولالانو منګي ډیر خرج نو راشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای بچیا سنن تګي شهیدان شي نو ته د عقل سترګې وخوري دا عقل سترګې وخوري حسنین تګي په کربلا کې شهیدان شوي او ته اوبه په سوریزو کې اچې تګي هغې شهیدان شوي دي اوبه په خپل مړي اچې وته سر دې در پورې که کاڼې در پورې نښتی دی ای د خدای بندګان د دې داسې مثال دی لکه زه جماعت کې ناست یم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي دي او صاحب وریځې دي پکې او چرګم دی او مړه په رنګ رنګ څیزونه دي که نه او زه یې خورم او ته راشي چې ملا صاحب وګیم زه ورته یم ها مور شو وایي څنګه مور شوم په خپله خوله دا دانوړی منډې او ما ته وایي چې مور شو مور شو تګې ته او ښه جام د اوبو ملا وسکلو او درته وایم چې تنده دې ماته شو نو ماته به ته نه وایې چې په غبر ګړون شو به تا وسکلې او اواز کوې چې تنده ستا ماته شو دا مونږ کړي مونږ اول مونږ د ملا په رنګ کې د پیر په رنګ کې د میا په رنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړ ټول ګن مونږ یو حکیمو چې دا ښځې به یې ولیدې او کور ته به راغی نو ښځې خو تاسو ګورئ که پاکستان ښځو سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ما ته وویل مولانا صاحب وګوره که نه اوس ملک کې دا سړک او دا ترقي وګوره ما ورته ویل خبره اوره سړک د پیرنګیانو وخت کې وي لعنت دې په هغه چای چې څوک به په پاکستان کې بله ترقي مني سوا د ښځو د ترقۍ نه ښځو ترقي کړې ده راشئ مازدیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډا او هر قسم غوا او میخه پکې ملاویږي بړوای موټر کې ناستي او ښځه په دکاندارانو سره انګتې اچي لګیایي هره بلا پکې ملایي راشئ صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسه خانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشئ انټرکان کې وګورئ
نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکولا او په کور کې اوبه چاله نشي ورکولی نن د هغه وزیرانو د لوڼو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کېږي. دا چا کړي؟ دا مونږ کړي. نو کړي نو حکیم به چې کور ته راغی او د ښځو حال به یې وکتل ویل به مور لعنت په ښځو مور به ویل بچیه بغیر زمانه ویل ګوره مورې مه کوه ویل بچیه څه یې کې زما په لمن مونځ کي ویل ښه یو طالب یې ورته مصلحتي کړ چې زما دا مور وتښتوه طالب به کور ته تلو راتلو مور ته یې ویل چې یاره ما سره نکاح نه تړي بوډۍ هغې ویل زه خو زړی یم ویلې خیر دی زه زړه په نکاح کوم ویل ښه ما وتښتوه بوډۍ تلی هم نه شوه په پچای کې کېنولې ده حکیم ته یې وی چې مور مې دې راضي کړه ویل ښه په پچای کې دې کېنولې خو په پلانۍ لار راشه زه به درته مخې له راځم لاندې پچای کې بوډۍ ناسته ده او په د پاسې مالوچې دي چې حکیم وله راغی طالبه څه دي وی جي مالوچ دي ته کېده دا پچای او بوډۍ پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دي بیړه دی چې پچای کې ایښوه مالوچې تې لرې کې مورې زیړې سترګې پکې نیولې وي ویلې مورې نالت په ښځو هغې ویل بچي اول په ما اول په ما نو عزیزانو ټول مرداري مونږ جوړه کړې اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي اسلام عشر راټولولو ته نه وایي اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوڅ کا زناکار سنگسار کا او شرابي په درو وه په دې خبره پوهېږي نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظه نه ده ښځه محفوظه نه ده ټیک شو ټول ملک غل دی پاکستان قانون وګوره قانون څه دی پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه سم کړي وړاندې شي پرچه چاک شو اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیش شو څه چل شوی جی دې زنا کړې دې سړی او دې ښځې وایي په زور کا پر ازار اجینه پر راټوب کې وایي جی پر ازار زور چل د هلک ته بوتلې وي وایي نه جی دی ما بوتلې بیا باس پې وشي د وکیلانو سره دا بیلیبل دی بیلیبل یو نان بیلیبل دی وایي دا بیلیبل نان بیلیبل او بیلیبل دا قابل ضمانت ده ځئ دې دپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر ازا څوک زنا وکړي په پاکستان تعزیرات کې ماته د هغې سزا ووایي هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وي اخبار کې م کتلي ښځې را ما وی چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کیږي والله کم پرېږده والله العظیم چې زما دا ژبه په خوله کې وي زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم ما 22 کاله په دې صدر کې تېر کړي دلته امام هم تاسو ټولو ته پته دا نوتیه زما کور کلی دی دا جوخت اوسېږي 40 کاله د پاکستان وشو چې هندوان تلي دي هندوې او سیکڼی تلي دي او د هغې دا پرکټی پاتې دي په 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختمه نه شوه هره ورځ دا سودا لځي شاپینګ کوي په دې دکانونو وګورئ ګرځي زه کله کله صدر ته راشم دلته دغه پسې راځم دا جامې چې وینځي پې صرف دلته لږ ارزان دي زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده اګران صرف پسې راځم نو دوی را روان
10 एक पावे بل دکان ایک پاره ټول ورځ په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وی چې رانی تو کې پانه بیا به څه چلی. مانا کوئٹہ کے چاہ تپوس دلی کی رانا چاہ تپوسو کو وہ سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چھ دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چھ کور تلار شی نو می خفرانی زی سرولو لے بوزی وہ میخا چوک دے مالدہ خزی میخی دی کندی اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو تراشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا غلو بی دړدړای لو بی هغه ورځې ښځې ما پسې شوي مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سړی ونه ګوري غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سیند نه پورې وتې نو د سره خپله ښځه م وه پردی ټولې په شا کړې سیند نه یې پورې ایستې او د خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه نو غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت پردی ښځې چې د سیند نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغی ما لمدې سره کېناست ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالې اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه وچه خو به ومه عزیزانو دا مزاج د قوم داسې پرېږدم هم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جنکه دا ملک دی سیرت النبي جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه موړ شي ړومبی کار یې دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار یې ښځه له چادري ورپسې کړي دا ګوګشتو ور سره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که څه وایي بس تا څه کار دی ړومبی کار یې تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګوره دا د پاکستان جنکۍ هلو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مال زه پوهیم د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي دا عنبرسرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مخته شي اب ستا پلار هم پټ نه کړي دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانی چادروں کے بار رونوتی نو مان دا گیره کړه دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوئ لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به ډمانی دا جنکۍ دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډمې وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږوي که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه بالونه ګوري
ما سره بلور تب بیا لور چرته شیخ لور کی یا ګرینګل نه به ور کې ستا پلار به ور اب هغه شیخ خو چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه اوس خو ته ما دوکه کې یاره استاد جي زوکو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلبم ټي وي پسې نو مال راشه خپل ورته ورای تا خدای شر کې مکه پکوړه ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دیو جنا په آرام کې نه آخرتونه نشتا نه جنتونه شتا لیوانه غوندیو یو ورځ د ثوابای ما تراغه ما ته تا بجلی ګرمولای مالاو ول پارام کې نه چې ډېرې موا پارام کې شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استمه وغورځولو مال جنت می ټوکړي نه کو اول دوزخ کې می خصي خواله دي تب مخ کې مونږ در پسې